حیدر خان بچي دا عادت مې درکې ډېر بدې شي چې یو ځل راپاڅې نو بیا وده شي. بابا خو بابا ودنو ما خو د سهار دا پاسېدل راته ډېر مشکل دي. ګوره بچې وای که کامیاب انسان جوړېدل غواړې نو سهار وختي راپاڅېږه، لمونځ اودس کوه، الله یادوه. ځکه چې سهار وختي الله پاک خپلو فرښتو ته دا آرډر ورکړي چې رزق تقسیم کوي په انسانانو، او چې کوم انسان ستا په رنګې ناراستی نه راپاڅېږي هغه ټول عمر رزق پسې بس در په در ګرځي. زویه ټیک ده بابا، نن نه پس تاسو سره زه دا وعده کوم چې سهار وختي به پاڅم، مونځ به کوم او بیا به تاسو سره ناشته هم تیار وم. بچې زه غواړم چې ته دا خپل تعلیم زر تر زره ترسره کړې او چېرته ښه غونې سرکاري نوکري درته میلاوه شي، بس تا غم دی راسره. بابا دا په کالج کې د ما اخري کال دی او انشاءالله ما له به ډېره ښه نوکري میلاویږي، ولې چې ستاسو دوا ما سره ده. بچې الله دې کامیاب کړه. زه ورځه په تا د کالج ناوخته کېږي، د مخې دې رڼا شه. ډېره ښه ده بابا. روبینی بچې ناشته تیاره ده. ماما پما ډېر ناوخته دی د کالج، زه باید د ناشته وکړم. ودرېږه بچې ناشته وکړه، ته د خان سردار خان لور یې، تا نه په کالج کې څوک تپوس کولو والا شته؟ بابا جان زه کالج ته تعلیم دپاره ځم او ځان ته په چا د خپلې خانې روغ نه اچوم. ستا د لور مې دا عادت ډېر بدې شي. ای تاړو د خپلې خانې خیال نشته. په دغه وجه ښځې زه د تعلیم خلاف یم. موږ خانان یو، خانان د خپلې خانې خیال ساتي، تعلیم معلم خیال نه ساتي. زه خو درته ویم چې جینۍ لاسونه سره کړه. په برکلي کې د مکرم خان ښځه زما ملګرې ده، هغې زما نه رشته غوښتې ده. روبینې و ښځې د هغې جایداد خو زما نه ډېر کم دی. زه به د خپلې لور واده هغه چا سره کوم چې زما نه جایداد ډېر زیات وي. زما لور دلته مزې کوي، مزې. څنګه ستا خوښه ده؟ راځه چې ناشته وکړو. دا خبره ده. حیدر خانه راځه چې ناشته وکړو، زه خو ډېره وږې شوې یم او تا ته پته شته زه کور کې هره ورځ مه ماته بانه کوم چې په ما د کالج ناوخته دی او دلته تا سره ناشته کوم. که هغوی خبر شو نو څومره به خفه وي. روبیني دا خو به ډېره ګرانه شي چې زه کور کې هم ناشته وکړم او بیا تا سره هم ناشته کوم. اوې تا له ویمه ته کور کې ناشته ولې نه کوې؟ حیدره تا ته څه پته ده زه په خپل کور کې یریږم. یریږې؟ د چا نه یریږې؟ زه د خپل مور او پلار نه یریږم. هغوی د غریبانانو نه ډېر زیات نفرت کوي. او ته؟ زه خو په خپله غریبه یم. زما قسمت کې زما د مور او پلار مینه نشته. هغوی صرف خپل دولت سره مینه کوي. کاکاجي خو مخکې داسې نه و، موږ سره به یې ښه مړې ژوندی کولو، خو پته نشته چې اوس پې څه چلو شو. هم د دې خبرو نه خو زه یریږم. هسې نه سبا زموږ د رښتې نه انکار هم ونه کړي. نه روبیني داسې مه وایه، تر کومې چې زه ژوندی یم که نه داسې به هېڅکله نه کېږي. دا زموږ کالج کې اخرنی کال دی، بس ته کاکاجي راولېږه چې بابا سره مې خبر وکړي. ته فکر مه کوه، زه بابا سره خبره وکړم. ښه داسې کار وکړه چې ته دا ناشته وکړه او زما د کلاس ټایم دی، زه کلاس ته ځم. ښه دا واخله. تھینک یو.
خان بچې مې د خوب راپاڅېدل. بابا ټوله شپه یې په سر درد و، ډېر ناوخته وده شوی و. بچې ما یو ټیم وکتل، فیسبوک دې کاوه. یاره بابا چې خوب نه راتلو نو څه خو به مې کول که نه. بچې د خپل مستقبل سوچ وکړه، زمونږ حالات پیله غوندې نه دي. بابا مستقبل په پیسو جوړېږي، ته اوس پیسې راکړه، اوس به کار شروع کړو. بچې په بینک کې دونه پیسې پرتې دي چې زما او ستا به په مشکله ګزاره کېږي. نو زه تاله د روزګار دپاره د کوم ځای نه پیسې درکړم؟ ښه ده خورې، زه به څه بل څه بندوبست وکړم. د الله په امان. بابا چا سره دې دومره اوږدې خبرې کولې؟ بچې ستا ترور وه، ویل هغه کوم تعویضونه چې تاسو روبینې نه رالېږلي وو هغې اړو هېڅ کار ونه کړو. زما په خیال تعویضونه والا هم لکه زمونږ بدمانه دي، ځکه خو یې تعویضونه کار نه کوي. دا ځکه بابا چې زه روبینې ته مخامخ شم ما ته اډر لیفټ نه راکړي. بچې زه خو یم چې دا تعویضونه ماویزونه پرېږدو، اوس به څه بله لوبه شروع کړو غواړي. بابا پهله خو به زه دې تعویضګر پسې ورځم، ته خو زما نه ډېرې پیسې وخوړلې. ته اوس تعویضونه والا پرېږده او لاړ شه هغه توتي پوز امتیاز وګوره چې لږ ما ته لوړ وکړي. ښه بابا څه درته لوټ کوم. زه ورځه. اوس بیا څه ګیم جوړ کړو. ها هو زه اوس فون کټ کومه، بعد کې به درسره خبرې وکړم. د روبینې پلار راغی. یا خدای ښځې بیا دې کومې خور سره خبرې کولې؟ د مکرم خان د ښځې فونو راته وی چې روبینه زموږ ډېره خوښه ده. ګوره ښځې ما خو تا ته پیل هم ویلي دي چې د هغې حیثیت زموږ نه کم دی. هغه یې ویل چې تاسو څونه کالي په جهیز کې غواړئ ورکولو ته تیار یو. ګوره ښځې هغې ته ښه صفا صفا ووایه چې سردار خان تاسو له خپله لور نه درکوي. نو ته به آخر خپله لور چا ته ورکې؟ هغوی زمونږ هر ډیمانډ پوره کولو ته تیار دي. زما په نظر کې یو رشته شته. څوک دی هغه؟ زما یو دوست دی ایمنې، د هغه زوی دی. وعلیکم السلام. روبینه بچې خو د خیره سره راغله. ښه ده چې راغلې بچې، موږ هم ستا باره کې څه خبرې کوو. بابا جان زما په سر ډېر زیات درد دی، دا خبرې به بیا کوو. زه اوس هم خپلې کمرې ته. داسې ښکاري چې چینی خبرې واورېدې. ښه ده ښځې چې خبرې واورېدو چې د حیدر خان خیال د خپل زړه نه وباسي. ته دا خبرې پرېږده، روټۍ تیاره ده، راځه چې واچوم درته. دا خبره دی ډېره سوله نیم کړه. راځه. زما پیسو دې څنګه چل وکړو؟ وبشي یو ورځ دوه انتظار وکړه. تا خو زه د پنځه شپېږو میاشتو نه واورم، ستا دا ورځ دوه به کله راځي؟ یو کار مې شروع کړی دی، دوا کوه چې الله یې سر ته ورسي. ستا ټولې پیسې به په یو ځای درکړم. ما ته یې ونېټه راکړه، په دې روزانه تک راتګ ما ته خپل ځان یې بلې ښکاري. ښه بس زم درځم. خفه نه شي، زوی مې لږ چرسجان وکړو، لږ هلته ورسم. زه به در سره لاړ شم. نه څه ضرورت نشته دی، بس خپلو یارانو دوستانو کې څه تو میانه شوې ده. هڅانو ټیک ده، بس بیا به زه دلته راشم. راځه ستا سره باره پورې لاړ شي. ته رښتیا وایې؟ یار زه تا ته دروغ ویلی شم. هغوی دواړه ما په خپلو سترګو لیدل. هغه دواړه اوس چېرته دي؟ هغوی دواړه د کالج په روډ را روان دي. نن خو حیدر خان داسې سبق ښایم چې ټول عمر به یاد ساتي. الله دې کامیاب راوله، خو کامیاب رانهلې زما پنسوي لاړم. داسې روبینې زمونږ کېدل څه د ګوډاګو کېدل خو نه ده چې ما ته وشي. زه رښتیا وایم حیدر خانه، ما د ماما او د بابا خبرې په خپله واورېدې. هغوی زما واده بل چا سره کوي. ولې هغوی نه هېر شو سره چې ته د ما چنغلی.
او په تا صرف زما حق دی او زه ګورم چې تا هغې بل ته څنګه ورکوي. حیدرخانه توم نن کاکاجي سره خبر وکړه چې مونږ کره راشي او بابا نه د واده نیټه وغواړي. روبیني ته فکر مه کوه، زه به نن بابا سره خبرې وکړم. الله دې وکړي چې اوس زموږ واده ضرور شي، ګنې اوس هغه کور ته تلو ته زما زړه نه کېږي. روبیني ته فکر مه کوه، زه مو اوس ځم بابا سره خبره کوم. الله به خیر کړي. سردار خان اوس مونږ سره دا رشته ماتول غواړي. بابا سردار خان څوک دی چې روبینه به د ما نه جدا کړي؟ بچې سردار خان ستا تره دی خو بس هسې لږ لالچي دی، په هره خبره کې خپله فایده لټوي. خو بابا د وینې رشتې فایدې او نقصان ته نه ګوري. تاسو به خامخا هلته ورځئ، که تاسو نه ورځئ نو بس بیا به زه په خپله ورشم. نه نه بچې ته به هلته نه ځې، زه به په خپله ځم هلته. بابا روبینه هم دا غواړي چې د دې کور انګور جوړه شي، ځکه چې هغه په هغه کور کې ډېره تنګه ده. ټیک ده بچې، ما خو هغوی ته خپل حق پرېښی و، خو ستا حق دپاره به زه ضرور ځم، زه ضرور ځم. زه بابا چې روبینې ته خوشخبري ووایم. ورندار سردار خان کور دی؟ او کور کې دی، زه ورته اواز کوم، ته دلته ودرېږه. دې خبر چې بیا یې څه ضرورت شوی. چل دی قادر خان لالا، ډېره موده پسته ته تیار شو. زما په خیال بیا د جوړ پیسو ته جد شوی. نه 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 سردار خان وروره، زه پیسو ته نه یم راغلی، زه یو خبرې ته راغلی. وایه څه خبره ده؟ ما سره ټیم نشته، زر وایه. زه د روبینې لور نیټې دپاره راغلی یم. څه څوک؟ د روبینې نیټې دپاره؟ اوسېږې په ځمکه، خوبونه د اسمان ګورې، چېرته زما شان او شوکت وګوره او چېرته د خپل غربت وګوره. زه خپله لور د غریبۍ دلدل ته نشم غورځولی، پوه شوې؟ دا خبرې مه کوه سردار خانه، په یو حال هغه ذات پاک دی، زم یو ورځې ستا په رنګې امیر وم او تا ماله د خپلې لور رشته راکړې وه او نن ته ماله د غریبۍ پیغور راکې. قادر خان وروره، ستا د یوې میاشتې آمدن زما د لور یو ډرس نشي پوره کولی، نو ته به زما لور څو ساتې؟ ورندار ستاسو لور ته به زما کور کې د دنیا هر یو نعمت میلاویږي، خو تاسو صرف ما ته نیټه راکئ.
لا زما قیمتي وخت مه ضایع کوه په ساده پښتو کې دې پوهیږم چې زما د لور خیال د خپل زړه نه وباسه پوه شوې ورندان مونږ دا کوژدن په سامره خوشحالو کړې وه خدای دپاره زه ستا منت کوم ما بېنوا مه لېږه زما په خیال چې ته په پښتو نه پوهېږې سردار خان ته څه وویل ختمه وکړه ځکه چې ترور دې ماته نن ټلیفون کړی چې نن د سردار خان مشر ورور راغلی او سردار خان ورته صفا انکار وکړو چې زه لور نه درکوم نو بابا بیا خو زما کار نور هم اسان شو اسان نه دی بچې ځکه چې ته سردار خان نه پېژنې چا د کمې خټې نه جوړ دی هغه د دولت دپاره خپل ورور ته انکار وکړو نو موږ سره څه دي بابا نه نور څه کول پکار اوس به موږ څه نه ترور به دې څه کوي ترور نو بابا ته هغوی ته هېڅ هم ونه وې بابا د وینې د رشته اهمیت خو به زه اوس ته ښیم زه پخپله ورځم او زه ګورم چې دې رشتې نه دوی څنګه انکار کوي ته بچې ته به هلته نه ځې ځکه چې هغوی ستا د مشر بېعزتي وکړه یېرېږم چې چېرته ته د مشرانو بېعزتي ونه کړې نه بابا زه هلته جنګ ته نه ځم زه صرف دې خبرې ته ورځم چې روبینه ستا په کور کې زما امانت دی امانت یا الله یا الله ته مې په جوله کې خیر واچې ما د دې رشتې نه انکار مونه څه داسې غلطي څه داسې ګناه شوې ده چې تاسو د دې رشتې نه انکار ستاسو د ټولو نه غټه ګناه غریبي ده او زه خپله لور د غریبۍ په تنور کې نشم سوځولی پوه شوې خو کاکاجي غریب سړی چا له خپل حق نه پرېږدي ته ما له دمکي راکې کوم حق چې ستا پلار ما نه وانه غږي ته بې رانه څه واخلې زه خپله لازم نظام کاکاجي زما پلار تا ته د خپلې حصې جایداد پرېښودی خو زه خپل عزت تا ته نشم پرېښودی ګوره کاکاجي زه درته منت کوم چې خپله فیصله واپس واله او که زه داسې ونه کړم نو بیا کاکاجي بیا زما دا یو خبره واورئ چې د روبینې خپلولو دپاره زه هر څه کولی شم حیدره کاکاجي ډېرې چیغې مه وه ستا صحت دپاره غوسه ډېره ښه نه ده زه نن ستا په کور کې قسم کوم چې روبینه زما ده او زما به وي روبینې ته وار مه خطا کوه ډېر زر به تا د دې کور نه په سر ډولۍ کې وړمه نه مړه څه به دی او څه به ستا بوتلي ګورو به ودې کته د ستا د پلار شملې د خپو لاندې کا هیله د پښتون بچیو تاسو هم د هغه د پلار همداسې بېعزتي کړې وه
پنیم سربلنده خواست لږ طبیعت مې ټیک نه دی. خو ما ته خو زرمینې ویلې چې ستا او د سردار خان خپلو کې جنګ وشو. نه نه ما خو هغې سره جنګ نه دی کړی. قادر خان لالا ستا دا ورور دی دا ډېر سرتیزه دی. زما خو الحمدلله دا نه پوزیشن بیا هم ښه دی. خو ګورې نه ډېر کم ورکه راځم ځکه چې د هغه په سترګو باندې غریب سړی ډېر بد لګي. ناپوهه دی پوه به شي. الله پاک دې په خپل رحم وکړي. قادر خان لالا ما نه خبره مه پټوه. ما ته د هر څه پته لګېدلې ده او د دې دومره بېعزتۍ باوجود هم ته د هغه مرسته کې مړه که ستا په زیږوې که نه خدای راستي که مې په هغه در قدم هم اخیستی وي. مشران غلطیانې کوي او مشران یې معاف کوي. ناپوهه دی خپله وپوه شي. د زړه نه خدای خبر دی خو څه ویلی شي نه. اخیر د ستا پلار به ماته پیسې کله راکوي؟ ستا پیسې به زه درکړم څو ورځې صبر ته وکړه یار. اوس تا ته څومره ټیم درکړم؟ بس صرف یو هفته زه تا سره لوس کوم که نه چې ټولې پیسې به زه درکړم. زه به یو هفته پس راځم چې بیا ما نه کې دا ونه کړم. زما دا کار به په یو هفته کې وشي او که نه زه د سردار خان لور یم. ما ته څوک څه ویلی شي؟ او خیر شه ته ښار کې څه کې؟ زما ښار کې څه کار و؟ خپل کار مې ختم کړ. ما ویل چې د تروړې لور خواته لاړ شمه څه چکر راله راکړي ځکه چې دې ښار کې زه بلد نه یم. ښار کې به دې وګرځم خو نن نه. نن زما د یو ملګري سالګیره ده بیا به کله راشي. ترور لورې حیدر خان نه ښکاري. ما اورېدلی دي چې هغه هم تا سره کالج کې سبق وایي. ته ښار ته خپل کار دپاره راځې او که زما جاسوسي کې؟ نه زما ښار کې څه خپل کار و خو داسې ښکارېږي چې زما دا خبره به تا ډېره بده ولګېده. زما د ملګري فون دی هغه زما انتظار کوي. زه درنه لاړم. ساعت لا دې خیر وکړي. نن خو به ما انتظار کې خو داسې ورځ به راشي چې بیا به ته زما انتظار کوې. څه روبینه کالج ته تللې ده؟ او ولې خیر شه دې ولې تپوس کې؟ سهار خو هغې وایي چې زما په سر درد بیا کالج ته ولې لاړه؟ پر روانه هفته دغه امتحان دی نه ملګري نه نوټس وروړي. ګوره ښځې ما وې زه نن بلکل بیزي بهر به تلي روټۍ به م خوړلې وه او څه شاپینګ به مې دله کړی. نو اوس په روبینه راشي بیا دې داسې کار وکړه خپل ځان تیار کړه. نو ما ته به دې سهار نه ویلو ما چې راتونه پخلی کړې ته چا دپاره؟ اوهو څه خرابېږي خو نه که نه ماښام دې وکړو. زه اوس تیارېږم. ورشه حیدره داسې ښکاري چې زما قسمت کې خوشحالي نشته. د مایوسۍ خبرې مه کوه لږ صبر وکړه الله به هر څه ټیک کړي. حیدره بابا مې ډېر بد وکړه د کاکاجي بېعزتي وکړه. فدنې زما د بابا زړه ډېر لوی دی هغه داسې خبرې زړه ته نه اچوي. حیدره واه د ترور لورې واه ستا پلار دوی سره تعلق پرېښوده او ته د سره څنګه خواته ناستی؟ ته څوک یې چې ما ته نصیحت کې؟ زه څوک یم؟ رښتیا وایې که نه ته څوک یې؟ زه درته ښیم چې زه څوک یم.
ما خو وی چې نن به زه تا باندې خپل زړه بړاس وباسم خو بیا به شي بس دی روبیني ناوخته شو ته کور ته لاړه شه بابا به انتظار کوي زه تر هغې پورې نه ځم تر څو چې ته کور ته دننه نه یې بس ما درته وویل نه چې زه هېڅ ځای جګړه نه کوم کور ته ځم کور ته رارسم ته ما سره دا لوز وکړه چې نن نه بعد به ته سکندر سره جنګ نه کوې نو تا خو پخپله وکتل ما خو جنګ نه کړو هغه را سره جنګ وکړو ښه زه شابه ته اوس کور ته ځه اوکې جناب الله دې خیر وکړي سکندر مې مه ماتوي ته وګوره کنه خورې حیدر خان زما ته جو سهال کو لالا دا ولې دا په څه دا ولې ها ترور بیبي حیدر خان او روبینې پارک کې خبرې کولې ما ولیدله او ما ورته ویل چې دا څه کوې په دې خان ما غوسه کېږي او هغې زما دا حال په دې باندې وویل خدای کاته زما ورواره موږ باندې څونه غیرت وکړو خو ستا هغه بې غیرته لور د خپل تره ملګرتیا یې وکړه پرېږده چې دا نن کور ته راشي یا زه ګورم چې دا حیدر خان سره څنګه ملاوي ویم که ستاسو د عزت خیال را سره نه وی نو نن به حیدر په دې دنیا ژوندی نه ګرځېدو سرګلم خانه ستا ډېره ډېره مننه سکندره بچې راځه ورشه ته یې د روډ اچیا مې بندوبست وکړه او د رټ له سره کور مې خو بندوبست وکړه راځه راځه یار تا حیدر سره ولې جنګ وکړو هغه پسې خو ما خپل دوست لېږلی و دشمن به په خپل لاس وژني خو ښه شوه ما ته نوره مسانه شوله څه پوه نه شوم پوهې به دې کوم اوس به زه داسې یو کار کوم چې پیده به یې زما وي او نقصان به یې د خیدر وي چېرته مونږ ته کار ونه کولې غلی شه زما پر وړاندې داسې د بې غیرتوب خبرې مه کوه حیدر خان دې خدای لاسونه مات کړي ته زما پر وروارې لاس چپ کړی دی خو غلطي د هغه نه ده غلطي زموږ د جینۍ ده دا ورسره خپلې ټولې رشتې ختمې کړې دي او ستا لور ورسره رشته جوړول غواړي داسې تعلیم نه خو انسان جاهل ښه وي کم سے کم په داسې موقع باندې د خپلې لور خور نه ډس خو پورته کولی شي زه خو وایم د دې جینۍ کالج ته تلل بند که راغله راغلې د خپل پلار د عزت چته شم نه دي د خاورو سره خاورې کړه ته آخر یې سپېرونه غواړې څه تا سره زموږ د عزت اډوسو خیال نشته بس زما یوه خبره په خپلو غوږونو واوره د نن نه بس ستا کالج ته تلل بند او که په غلطۍ سره دې د حیدر خیال په زړه کې راغی که نه نو هره ورځ به ستا او د حیدر د ژوند اخري ورځ وي بابا آخر زما قصور څه دی حیدر څه پردی خو نه دی زما د تره زوی دی او بیا ستاسو په مرضۍ زما او د حیدر پوهېدن شوې ده روبینې خبردار که بیا دې د هغه تمیزه نوم زما په مخامخ واغږي دا مرغوټ به درله راته وکړم مړه مې که بابا مړه مې که د داسې ژوند نه خو ماله مرګ ښه دی ما خو وی چې زه د دنیا د ټولو نه خوشقسمته جینۍ یم چې ما ته ستاسو غوندې مور او پلار میلو خو زه څه خبره چې تاسو به زما د ارمانونو قاتلان یې ورکه شه نو خلکو به ترګونو هسې ژوندی نه ښه کولې زما
ما یوه خبره وره ښځې دې جینۍ به لکه د باز نظر ساتي چې د کور د توشل نه در بار لاړم چې ګورې اوس ګورم سره نور مزیاته ما ماما تاسو بابا ته وایې کنه چې دا ظلم ونه کی ته هم حیدر سره پړی نه وړه کنه ما سره دا غم دی چې تا پلار دی پر شاه حیدر له وجني کار نور محسن شو زما غوسه یې پسړه کې باده پسړه کې خپکیږه ما تا ته بیا موقع میلو شي هر چا د خپل سوق قابلې ښکاري خو تا د حیدر خان سوق نه دی لیدلی تا خو یوه هفته پوره شوه راکړه زما پیسې ما نوکر له خپل ګاډی ورکړی دی هغه چې خرڅ کړي به ډایرکټ تا له خپلې پیسې درکړو زه نن تر هغې نه ځم چې تر څو مې خپلې پیسې نه ویښې چې زه به ستا په حجره کې ناست زه ته لاړ شه حجره کې کښېنه زه پارکینګ ته ځم چې تا له پیسې راوړم دې خبر چې دې بنانه به څنګه امتیاز خانه ستا نم خان جوړ شو نن سبا مونږ له ټیم نه راکې کرم خان زه مې کابو کړی دی لږه ډېره خرچه ته اخلم د هغه پلار سره څه نشته دی نو زوی سره به یې لاسي ته دا خبرې پرېږده د مکرم خان ښځه ستا د ترونه د لور رشته غواړي خپل زوی دپاره نور به هغه سره نه ګرځي وقه مکله نه پوهېږې نه پوهېږې هغه خو زموږ د کار سړی دی هغه ما له کار خرابي او ته وایې چې زموږ د کار سړی دی ګوره دلته خو ته نه پوهېږې که نه ستاسو د خانانو خو ډېر زیات بې سوچي ستا خو وړې سوچ ته نه داسې کار دی مونږه به هغه باندې حیدر خانلو او بیا به هغه جیل ته لاړ شي تا ته به روډ صفا شي او روبینه به ستا شي یار ته خو ډېر د کمال سړی زما دا پلار دا بسې هسې خبرې کي نو بیا ته م کمال وکړه جیب وګروه جیب جیب نه دا کار دې زما وکړو ټول عمر به دا احسان هېر نه کړم ستا دا کار به وشي اشنا تا دا خو ځینې کار نه شم کولی راځه پیله ګټک ته لاړ شو چې روټۍ وخورو زنده باد یار زنده باد बादशाह लाला څه چلو شو روبینه بیبي پته نه لګي چې بلې ګاډي څه چلو شو ورګه زه ګورم څه چلو شو بیبي او 15 منټه و پیلېږي اوهو دا خو به زه ډېره لیټ شم
پوه کړو ښه ده شریف بیګم دا کار ډېر خطرناک و بس نو نوې خبرې پرېږده او راځه راځه اوس دنه خرچه هم نشو اخیستی ما باندې ګزار چا وکړو بیبي بیبي څه شوه بیبي څه شوه چې خان ته تلیفون وکړم ها باچا خان جی ما باندې چا ګزار وکړو او بیبي یې وتښتوله دا سوی حیدر خانه دا دې ښه ونه کړه دا دې ښه ونه کړه چې د روبینې خپلولو دپاره زه هر څه کولی شم الله دې خیر کړي شپه راتلو واله ده خدای خبر چې روبینو په څه حال کې وي زما چې څونه خیال دی دا کار د حیدر دی ولې هغه یو پیره موږ ته دمکي راکړې وه په کور کې چې زه به روبینا په هر حالت کې حاصل وم پاسه دا خبره رښتیا وخته ښځې زه به د حیدر خان وینې وڅښم مور او پلار به دې پسې په جړا جړا ځان مړ کړي بچې دا لوښي پرېږده تازه تا د کالج ناوخته کېږي دا لوښي به زه ووینځم بابا ستاسو طبیعت ټیک نه دی زه به لوښي ووینځم اینه پس به کالج ته لاړ شم الله دې کامیاب که بچې ساعت ووایا چېرته د زمالو چېرته د زمالو دا ته سره سردار خانه کاکاکي زه خو لا کالج ته نه تللی دا ډرامې ما سره مه کوه سپا سپا راته ووایه چې چېرته د زمالو چېرته را یعنې پلار او زوی ژوندي تېروم دا ته څه ګډې وډې دی موږ ته څه پته ده چې ستا لور چېرته ده دا تپوس دی د دې نیازبین زوی نه وکړه چې چېرته زما لوره خوا کړې ده څه ستا لوره خوا شوې ده زما لوره خوا کړې ده نه سردار خان وروره زما زوی داسې نشي کولی که چېرې زما زوی داسې کړي نو ما ده ته د دې خون بخلی دی
خون بخلی دی دا دې وکړي چې ستا دې فداکار نه کړې ګنې بیا به زما نه کینه نه کې بچې رښتیا راته ووایه چې روبینه خو تا نه ده اغوا کړې بابا زما دې ستا په سر قسم وي چې ستا زوی داسې سپک حرکت هېڅکله نشي کولی زمونږ ډېرې غریبۍ دي ارمانونه مو په زړه دلی دلی دي نه پوهېږم چې کم طرف ته لاړ شم ماسې زلي د خپل ژوند ټولې کښتۍ دي زړه چې زخمي شي نو دردونه کوي زړه چې زخمي شي نو دردونه کوي بې اوره سوځي 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 فریادونه کوي زړه چې زخمي شي نو دردونه کوي تا ته بار بار وایم چې کاکاجي مونږ کره ولېږه چې زما ستا د رښتې دا خبره پخه شي او که مور زه بل چاته ورکړم که نه زما د ستا په سر قسم وي چې زه به کور نه ډېره لرې لاړه شم غمونه ډېر دي زه یوازې یمه 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 په سرو لمبو پسو خوبونه کوي په سرو لمبو پسو خوبونه کوي بې اوره سوځي 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 فریادونه کوي زړه چې زخمي شي نو دردونه کوي خدا ته وې چې پولیس کې رپورټ وکړه سردار خان له دومره کمزورې نه دی چې د پولیس څخه راواخلي ځکه چې پولیس کې رپورټ کوم د پوره کلي راباندې خبره نو آخر تر کومه پوره به دا خبره پټه ساتي یو نه یو ورځ خو به کلي ته پته لګي چې د سردار خان لور چپ چې بله خبره ونه کړي کلي راباندې خبرېږي او که نه نو ستا د خولې د لاسه به راباندې ضرور خبرېږي بابا اوس به څه کوو انتظار نور څومره انتظار وکړم بابا نوح مې ماما راپورټ وکړو او نه حیدر نه ډز پورته کړو و زما کمکلس بیا زمونږ کار خو بغیر د ډز وشو که نه نسي خو سوځېدو نه کباب بابا په فلسفو کې راته خبرې مه کوه بس د دې خبرې نه ده نه څوک هم خبر نشي بچې د روبینې څه پته ولګېده او که نه بابا په کالج کې مې د روبینې د ټولو ملګرو نه تپوس وکړو خو هېچا ته هېڅ معلومات نشته هېچا ته یې معلومات نشته نو بیا دا روبینه چا اغوا کړې ده بابا هر چا چې دا کار کړی وي نو الله دې تباه کړي خو بابا روبینه د زړه نه ډېره کمزورې ده خدای خبر چې په څه حال کې به وي بچې زما زړه دا وایي چې روبینه به بلکل ټیک ټاک وي او انشاءالله ډېر زر به خپل کور ته راشي یا الله زما د بابا د خولې دا خبره
رښتیا کې چې ربونه خپل کور ته راشي خپل کور ته راشي. حیدر اوس خلکو ته په کالج کې وایي چې روبینه بیماره ده ځکه نه راځي. دا خبره به هغه تر څو د خلکو نه پټوي. دا خبره اوس چېرته پټېږي؟ اوس په پولیس خبرېږي او بیا ته ګوره. پولیس؟ الله دې نه کړي چې پولیس ته پته ولګي بیا به زموږ هم خیر ني. مه یارېږه، دا کار خو مونږ څه په خپله نه یې کړی، په بله هم کړی دی په بله. یا الله په دنیا کې مې خیر واچې خدای خبر چې روبینه دربنې څه حال کې وي. سردار خان په کور خو دې زه بند کړی یم خو څه وکړم روبینه زما مولاد دی زما م لور ده. وروره د روبینې څه پته ولګېده؟ نه خدای خبر چې ما سره دا زیاتې چوک. سردار خان غم مه وه الله به خیر کړي. یا الله یا الله ته خپل فضل وکړه، یا الله تم شرم پرده وساتي خدای. بابا ما سره خو دا غم دی هسې نه چې روبینې هغه کسان پېژندلي دي. ته هېڅ فکر مه کوه بچې، ته ورشه ما له یوه پیالې چای تیاره کړه او زه ځم کپړې بدلومه چې ورور کره دې لاړ شم چې هلته څه پوزیشن دی. بابا زه به هم در سره لاړ شم. نه بچې دا وخت هلته ستا د تلو نه دی، لږ صبر وکړه. اوس خو ایله لوبه ګرمه شوه. تاسو یو کار وکړئ اجینې م چې د کوم ځای نه راوچته کړې وه او منډه کې یې پرېږدئ. دا ته څه وې یار؟ ما چې درته څه وویل که نه نو ما هغه رنګې وکړئ. بیا دې دا کار په ما ولې کولو؟ یار ته ټایم ولې ضایع کوې؟ څه مې درته وویل هماغه وکړه. څنګه ستا خوښه یار؟ دې ځای ودرېږه اول راته دا ووایه چې تا دا 2 شپې چېرته تېرې کړي؟ ماما دا تاسو څنګه خبرې کوې؟ زه خو په خپلې مرضۍ نه وم تللې، زه چا غوا کړې ومه. ښه ښه ته وایې چې زه چا غوا کړې ومه او بیا ته دونه بهادره شي چې د هغوی نه دې ځان خلاص کړو روغه رمټه کور ته راغی. ماما زه خو راتښتېدلې نه یم، هغې زه په خپله کوڅه کې وغورځولم او لاړه. دا ډرامېګري خبرې خپل پلار ته کوه. زه ورځم او پلار ته دې رینګ کوم ورته ویم چې لور نیازبینه دې راغلې ده. چې د ماما زما په خوله یقین ولې نشته؟ وصل کم ذاته ستا د لاسه زموږ د خاورو سره خاورې شو. کم د پښتون لور خور چې د حیا څادر وغورځوي
او په بېغیرتۍ لار اختیار کړي د هغې دپاره ژوندي پاتې کېدل نه دي پکار ژوندي پاتې کېدل نه دي پکار ستا دپاره مرګ پکار دی خپل مرګ ته تیار کړه لیونی شوی یم یار لیونی شوی یم سربیلر خانه د کوم پښتون لور خور دی د کوره تخفي دارو کي په لیونی کېږي نه نو صافې کېږي یار صافې کېږي خانه هوش وکړه که ته روبې نه ولې نو د کلي خلکو نه به څه جواب ورکړې که سردار خان خپله لور ووژله خو لالا ته دونه بدنامۍ راپس دې سره به واده څوک کوي د دې نه خو د دې مخ ښه دی ته فکر مه کوه خورې چې لاس مات شي نو غاړې له راشي ستاسو عزت زما عزت دی او دې سره به واده زما زوی سکندر خان کوي رښتیا وایې سربلنده سردار خانه بیا ډېره ښه ده ښځې د دې مردارې تیارې وکړه چې د سترګو نه مې پناه شي روبینې دا خو ډېر ښه شو چې تا حیدر خان خپل زړه نه وویسته ما هم ټوله شپه سوچونه کوم چې حیدر خان سره څه دي هغه خو زما یو فرمایش هم نشي پوره کولی او بیا زما بابا هم هغې نه ډېر زیات نفرت کوي نو بیا زه ولې خپل ژوند تباه کړم ته رښتیا وایې او زما دې ستا په سر قسم خپلې ماما ته ووایي چې زه حیدر خان څه نه سکندر خان څه به واده کوم روبینې نن ما ته دا پته ولګېده چې ته صرف د دولت وږې ستا په نظر کې د مینې هېڅ اهمیت نشته مینه 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 د ژوند تېرولو دپاره صرف د مینې نه د دولت هم ضرورت دی کوم چې تا سره نشته که په تا کې صدق غیرت هم وي نو لاړ شه د دې ځای نه ځینې په دوو باندې به دې وباسم شکر د خدایه چې دا خوب و ماما ستاسو یقین ولې نه کېږي چې دا کار حیدر خان نه دی کړی ستا خبره ټیک ده خو ستا غیر موجودګۍ کې ستا په پلار څه تېر کړل دا یې نه ته خبر نه خو شکر وباسه چې ستا ماما تر منځه راغو کنې نن به ته مړه وې داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی مړه دې شي ستا دښمنان سبا ستا نکاح ده زه ورځمه چې ستا د واده لپاره کالي تیار کړم ودرېږه زه حیدر ته فون کوم زلمې خورې زما منصوبه دې خوښه شوه او که نه لالا ډېر چالاکۍ سره مو خپل کار ویستو او د چا د مدې شک ورانه و که ستا مرسته را سره نه وې که نه دا کار ډېر مشکل و لالا ته نورې خبرې پرېږده اوسپنه توده ده ډز ورکړه وایم ته بلکل بېغمه اوسه سهار نور خطو سره به مولا باندې وله نکاح تړلي وي ښه لالا الله په امان حیدر خانه اوس ستا لوبه ختمه شوه
سره دلته راغې دا خو موږ سره ټول رشتې ختمې کړي دي او ما دې دومره لوی الزام لګولی دی زما پلار دې په بېعزتۍ د کوره راویستی دی څه د دلته راغې څه دپاره راځې ستا دلته څه دي حیدرخانه بچې زه په خپلو کړو باندې ډېر پښېمانه یم ما تاسو سره ډېر زیات یې کړی دی او خپل لور مې په دې کور د کوره ویستی دی او د خپلې وینې هېڅ قدر نه دی کړی بچې ما معاف کړه بچې ما معاف کړه حیدرخان لالا ما معاف کړه زه په خپلو کړو باندې ډېر پښېمانه یم ما سره چې څه کړي دي زما ښځې او د هغه لالچي ورور سربیلر خان په وجه باندې شوي دي خو ما وایي هغې زما لویه غوا کړې وه او ما شک په تاسو ما معاف کړه لالا ما معاف کړه ما معاف کړه لالا ما معاف کړه ته هم شکر دی سردار خانه چې په وخت خبر شوې او زمونږ د لمنې نه داغ صفا شو سردار خان وروره چې تا ته د خپلې غلطۍ احساس وشو ما معاف کړې ته زما ورور یې ته زما وینه یې لالا تا خو معاف کړم حیدرخان بچی معاف نه کړم که ته ماته اوسم زړه کې خیرې شته حیدر به تا ته په زړه کې خیرې ولې ساتي ستا کشر دی مشران د کشرانو نه معافي نه غواړي کشران به غواړي حیدره تر غاړې وځه ستا تره دی نن خو د روبینې نکاح ده که نه د نکاح ورځ ته وګوره او دا بې غیرته تر اوسه نشته دته ښه پته ده چې د سردار خان خوی په یو منټ کې بدلیږي اوس به چې لور نه ورکوم نو بیا هغه بیوټي پارلر ته تللی دی میک اپ کوي میک اپ نه نه دا نه وي دا ده او که د سردار خان لور دا ولې بچې دا کوم بیوټي پارلر ته تللی وي بیوټي پارلر ته نه دا سردار خان ماما واه سردار خانه واه زما زوی ستا د لور په سر باندې د حیا لوپټه واچوله تښتېدلې جینۍ سره د نکاح دپاره غاړه کېښوه تا وله دا انعام ورکو واه د چا د لاسه چې ستا لور بدنامه شوه هغه د نن ځان سره څنګ په څنګ ودرولی دی شاباش سردار خانه شاباش چپ 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 بله خبره ونه کړې سربیلن خانه ستا او ستا د خور او ستا د دې زوی د لاسه زما په تن بدن باندې اور لګېدلی دی زه مې غواړي چې تاسو ته یې ونه د پنسل په تختو خېږم ځکه چې ستاسو د لاسه ما په بېګناه واره او د پلار په ځای د ورور بېعزتي وکړه ولې ستاسو د لالچ د لاسه ای لالچیانو داسې وی سردار خانه تا ته غلطفهمي شوې ده رومینه خو زما خورزه ده زما د خور لور ده تا ته به دې پلار او زوی هسې غوږونه ډک کړي وي ماته
او د خپل خور وکالت مه کوه. ما هر څه دې خپلو غوږونو اورېدلي دي کله چې د خور سره په موبایل لګیا وې. زه دې کلرم الله پاول حیدر خانه اوس ستا لوبه ختمه شوه. زړه خو مې غواړي چې خور ته په دې ډېر عمر طلاق کړم، خو نه، دا ماله زما پښتو اجازت نه راکوي. پوه شوې؟ تا سره او ستا خور سره د خدای پوه شي. اورې؟ دې خواشه د ښامار بچیا. انا نن به زما د لور روبینې واده ستا د زوی حیدر خان سره کېږي. نازه ودرېږه سردار خانه، ودرېږه. سردار خان وروره، د لالچ پټی زما سترګې ړندې کړې وې. ما نه دا هیرو چې روبینه زما خورزه ده. ما تاسو سره ډېر زیاتې کړې، روبینې سره مې ډېر زیاتې کړې. سردار خانه، هغه مشرانو رښتیا ویلي چې پردي سل کورونه وران کې خپل یو به پې آباد نه کې. قادر خان لالا که کېدی شي ته ما معاف کا. حیدر خانه بچې تا هم معافي غواړم. او سردار خانه، زما د جرمونو سزا زما خور نه مه ورکوه، مه ورکوه. زه ستا محبوب روزم. سردار خانه، زما خور معاف کا، زما خور معاف کا. سردار خان رکې د الله د رضا دپاره دا معاف کا. الله به درنه ډېر راضي شي، ډېر راضي. سردار خان ما معاف کا. سرګلم خانه، چې ته په خپلو خولو باندې پښیمانې، نو ما د خپل مشر ورور په خاطر خاص د الله د رضا دپاره تاسو ټول معاف کړي په یو شرط باندې. تاسو ټول به ما سره د حیدر خان په واده کې شرکت کوئ. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. اوس خو به سکندر خان په خپلو لاسو باندې روبینه په ډولۍ کې اچي د یو ورور په حیثیت باندې. سکندر خانه، بیوټي پارلر ته بیا لاړ شه چې میک اپ وکړي چې د ښکلې شي.